السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیز خان چینل ته په خیر راغلاست. موږ نن د ترکیې په تاریخي او اسلامي ډرامو باندې نن وروسته خپل تبصرې شریکو تاسو سره. موږ غواړو تاسو ته د هغوی په باره کې اصلي تاریخي معلومات وړاندې کړو، ځکه هغه هم تاریخي ډرامې دي او په ډرامې کې غلطیانې خامخا کېږي. نو موږ به تاسو ته د تاریخ په رڼا کې هغه تبصرې پرې کوو کوم چې د دوی د مخته او شاته شوي وي. نو نن موږ د ترکیې یو مشهوره ډرامه سیریز چې د الپرسلان په نوم باندې دی، 2 سیزنه یې مخکې ختم شوي او اوس یې د 3م سیزن مطلب د 3م ټسټ نوی اول ټریلر راغلی. نن موږ په هغوی باندې لږ تبصره او لږ رڼا اچوو. تبصرې نه مخکې تاسو که زموږ چینل نه وي دسره سبسکرایب کړئ او خوښ کړئ زموږ چینل هم دسره سبسکرایب کړئ. مننه. لکه تاسو ته څرنګه بهتره معلومه ده، ترکیه هم کمالداره ده او هم د ترکیې ډرامې له کماله ډکې وي. دنیا که دوی ته هر نوم ورکړي دي، هغه د دوی خپله مرضي، مګر زموږ په وړاندې د دوی د کامیابۍ وجه د اسلام یو ښکلی منظر پیش کول. راځو موږ اوس خپلې خبرې ته نن به موږ د الپرسلان د 9 سیزن باندې خپل نظر اچوو. د الپرسلان د 9 سیزن په اول ټریلر کې د اولې حصې نه وروسته الپرسلان راښکاره کېږي چې احرام یې تړلی او مطاف کې طواف کوي او طواف په دوران کې کعبه شریفه هم ښکل کړي. لکه څرنګه چې د طواف په باره کې حکم ده، طواف کوونکی به نه د طواف په دوران کې نه مخامخ کعبې شریفې ته ګوري درېږي او نه به بالکل شا ورګرځوي، او که دغسې وشي څومره طواف چې کړی وي هغه به بېرته بیا له سره راګرځوي. او د طواف په دوران کې د دعا او تسبیح ویلو اجازه حکم شته دی. راځو موږ بېرته خپلې خبرې. الپرسلان په اول حصه کې د ټریلر په اوله حصه کې الپرسلان په دعا لیدل کېږي او څومره ښکلې او شانداره دعا ده. د ترکیې تاریخي ډرامو یوه ځانګړتیا او خوبي دا هم ده چې د عشق، محبت او ذاتي انتقام او جنګونو په شان د سطحي موضوعاتو د پارولو په ځای د عالمي لیول ذهن جوړولو کوشش کوي. امت، وطن او د قوم د خیرخواهۍ سوچ ورکوي. په اسلام عمل، جنت او دوزخ یادونه کېږي او همدغه شی د دغو ډرامو ته ښکلا وربښي. او اهمترینه خبره دا ده چې په دغو دعاو کې یوه دعا د ډرامې د راتلونکي نقشه روښانه کوي. هغه دعا دا ده چې الپرسلان یې وایي: یا الله تا چې د کومو فتحو زیری په موږ کړی، هغه فتحې زموږ نه ستا دي. په دعا کې چې کومه فتحه یاده شوې هغه د وازخوراکان فتحه ده. تاسو ته به یاده وي چې د الپرسلان له اول قسط نه تر 2م قسط پورې د وازخوراکان فتح کوشش روان او اخر کې الپرسلان د خپلې کوژدن شوې ښځې اقچا خاتون په سترې قربانۍ سره وازخوراکان فتح کړه. لکه څرنګه چې د فتحو خبره یادونه شوې، په هغه کې د راتلونکو فتحو ذکر شوی او هغه هم کله چې الپرسلان سلطان شي او د سلطنت د وسعت لپاره چې د یورپ له عیسایانو سره جنګونه شروع شي، هماغه وخت چې تاریخي جنګ
جګړه له عیسایانو سره د مسلمانانو شوې په 1001 میلادي کال کې د ملازکرت په نوم باندې چې کوم یو مشهوره جنګ شوی د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ او الپرسنل به په دې تاریخي جنګ کې یورپي عیسایانو ته شکست ورکړی دی. امید موږ چې په همدغه سیزن کې دغه عظیم شانه جنګ نظاره وکړو او امید شته چې ډرامه لیکونکي به دغه عظیم شانه جنګ ډېر په یو ښه انداز نندارې ته وړاندې کړي. د تیر سیزن کهاني تر 1050 میلادي کال پورې چلیدلی وه، یعنې د الپرسلان سلطان کېدلو نه بغیر سیزن ختم شوی و، مګر په راتلونکي سیزن کې به یقینا الپرسلان سلطان شي، مګر اهمترینه سوال دا دی چې کله به سلطان شي. که ټریلر ته په غور سره وکتل شي د الپرسلان ویښتان ډېر اوږده شوي دي. دغه ویښتانو نه ښکاري چې د تیر سیزن او د نوي سیزن په منځ کې به کافي د ډېر وخت فرق وي، مثلا د 3 میاشتو یا د 1 کال تر مابین فرق کېدلی شي. په دعاګانو کې آخري دعا په کوم کې چې الپرسلان د عوامو په ذریعه د دین د سربلندۍ او د اوچتوالي نصیب کېدل غواړي، د دغې دعا نه معلومیږي چې الپرسلان سلطان شوی دی. ټریلر باندې او په الپرسلان کې د نوي اکټرانو د شاملېدلو په اړه او نور اهم معلوماتو باره کې به په بله ویډیو کې خبرې وکړو. فلحال خبره په دې کوو د کومې خبرې چې په شروع کې موږ تاسو ته اشاره کړې وه او هغه د کلوش عثمان اول ټریلر یعنې د 4م سیزن اول جلک ښکاره کېدل د اول ټریلر راتلل دي. د رسنیو نوم نه ښودلو په مطابق ځینې رسنۍ وایي چې موږ د اکتوبر په میاشت د اکتوبر په اوله یا په 6م تاریخ باندې د اول ټریلر راتللو امکان شته دی. موږ امید کوو چې ویډیو ستاسو په معیار برابره وي. تاسو د ویډیو په اړه کمنټ وکړئ او د خپلې رایې د زړه له اخلاصه اظهار وکړئ. په یاد وساتئ الفاظ ستاسو د شخصیت پیژندنه ده، لہذا مهذب او د ښکلي الفاظ استعمال وکړئ. ویډیو مو که خوښه شوې لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.